أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیت نمبر 79-80. دینه مخکې چې کوم آیت مبارک ذکر شو په هغې کې د منافقانو متعلق دا خبره ذکر وه چې کله منافقانو ته خوشحالي ورسیږي نو دوی وایي چې دا د الله پاک د طرف نه موږ ته ورسېده، او چې کله تکلیف او مصیبت ورته ورسیږي نو د هغې نسبت کوي نبی علیه السلام ته، ګستاخي او بې ادبي کوي چې دا تکلیف موږ ته ستا په وجه باندې رسېدلی دی. اوس الله پاک د دغه راحت او خوشحالۍ بیا ذکر کوي او هغه تکلیف او مصیبت ورسره ذکر کوي چې دا خوشحالي چاته ملاویږي نو دا د الله پاک فضل وي، مهرباني وي، دا انسان د هغې مستحق نه وي چې دی وي زه دې مستحق یم نو ځکه الله پاک دا نعمت ما ته راکړی دی. انسان که هر څومره عبادت وکړي نو د الله نعمتونه دومره زیات دي چې د هغې عوض او بدل د عبادت په شکل کې انسان نشي کولی. یو انسان دا دعوه وکړي چې دومره عبادت ګزار یم نو دا زما د عبادت نتیجه ده چې دا انعامات او احسانات را سره الله پاک کړي دي. اول خو انسان دومره عبادت نشي کولی، او دویم که عبادت وکړي نو د الله د شان مناسب نشي کولی. نو انسان د دې نعمتونو حقدار نه دی، د دې مستحق نه دی، خو الله پاک خپل فضل او مهرباني کړې ده. دا د الله پاک د رحمت نتیجه ده چې په هر چا باندې الله پاک په دنیا کې انعامات او احسانات کړي دي. که څوک تابعدار دی په هغه باندې هم د الله پاک انعامات او احسانات شته دی، او که څوک د الله پاک نافرمانه دی او کافر او مشرک ولې نه دی هغه ته هم الله پاک د دنیا نعمتونه ورکوي. نو یو خبره دا کړې ده چې دا څومره نعمتونه الله پاک د انسان ته ورکړي دي نو دا د الله د فضل او د رحمت نتیجه ده. انسان دا نشي ویلی چې زه د حقدار یم نو ځکه دا ماته میلو شوي دي. بیا چې ته کوم تکلیف او مصیبت انسان ته رسیږي نو د هغې متعلق دویمه خبره دا کړې ده چې دی کې د انسان د ګناهونو دخل وي، دا انسان ګناهګار وي نو دته الله پاک تکلیف او مصیبت په دنیا کې رسي.
یا خو به دغه مصیبت زده انسان کافر او مشرک او منافق وي، نو دته چې کوم تکلیف او مصیبت راځي په د باندې، نو دا د پاره د دنیا یو عذاب دی او دا د آخرت د عذابونو یو جلک او نمونه ده چې دا کوم تکلیف او مصیبت کافر مشرک ته منافق ته رسیږي، دا د آخرت د عذاب جلک او نمونه ده. او مومن د پاره مسلمان د پاره چې دته کم تکلیف او مصیبت په دنیا کې رسیږي، دا د ګناهونو کفاره ګرځي. دا د احادیث مبارکونه ثابت ده چې الله پاک یو بنده باندې تکلیف او مصیبت راولي، نو په دې باندې ورته ګناهونه معاف کی. د ګناه نه چې د آخرت ته ځي، نو دی به د ګناه نه پاک او صاف رخصتیږي آخرت سفر ته. نو دا بیماری او دا تکلیف او مصیبت دا د مسلمان د پاره دام د الله پاک رحمت دی، او که یو کس ګناهګار نه دی، نو الله پاک با په دې تکلیفونو او مصیبتونو باندې د آخرت درجه اوچتې کی. ځکه انبیاء علیهم السلام د ګناه نه پاک دي او د ټولو نه زیات تکلیفونه انبیاء علیهم السلام ته رسیدلی دي. ان اشد البلاء علی الانبیاء، د ټولو نه زیات مصیبتونه تکلیفونه انبیاء علیهم السلام ته رسیدلی دي په دنیا کې. ثم الامثل فالامثل، بیا درجه په درجه باندې چې څومره انسان الله ته نږدې وي، نو په هغه باندې دنیاوي تکلیفونه زیات راځي چې دا د هغه د درجاتو د بلندې ذریعہ ګرځي. الله پاک درجې په هغې باندې اوچتې. او د مسلمان د پاره څنګه چې حدیث مبارک کې ذکر دی، الله پاک په جنت کې یو لویه درجه مقرر کړې وي. د عمل کمزورې وي، د خپل کمزوري عمل په وجه باندې د جنت هغه لویه درجه نشي حاصلولی، نو الله پاک په بیماری راولي، پریشانی پې راولي، مسائل و مشکلاتو کې مبتلا کی، بیا ورله په هغې باندې د صبر توفیق ورکي. نو دغه شان دی په دې لاره باندې د جنت هغه اعلی درجې ته الله پاک ورسوي. نو معلومه شوله چې د مسلمان د پاره د دنیا تکلیفونه پریشانې دا د الله پاک د رحمت سبب دی. الله پاک رحمت په نظر باندې دته کتلی دي چې د ګناه نه پاک شي او د آخرت درجې اوچتې شي. نو دا ستاسو باندې چې کوم تکلیفونه او مصیبتونه راځي، نو په دې کې ستاسو د بدو اعمالو لوی سبب موجود دی، او دا خطاب دی الله پاک عام و انسانانو ته کړی دی. نبی علیه السلام ته دا خطاب نه دی، او د دې لومبني آیت مبارک نیمه حصہ هغې کې بیا باقي نیمه حصہ کې الله پاک نبی علیه السلام ته خطاب کړی دی. او دا لومبنی حصہ د دې لومبني آیت مبارک په دې کې عام و انسانانو ته خطاب دی چې کوم خیر او ښېګړه الله پاک تاسو سره کړې ده، دا دغه احسان دی، او چې کوم تکلیف او مصیبت یې درته رسولی دی، نو دا ستاسو د بدو اعمالو نتیجه ده. بیا د نبی علیه السلام د رسالت ذکر یې کړی دی په دې لومبني آیت مبارک کې چې ای نبی علیه السلام ته ما د ټولو انسانانو د پاره رسول او پیغمبر جوړ کړی. اوس که دا خلق ته نه مني، ستا د نبوت او د رسالت نه انکار کوي او د دې شهادت او گواهی نه ورکوي، نو الله پاک ستا د نبوت او د رسالت گواهی ورکړې ده. الله فرمایي انک لمن المرسلین، اے پیغمبر علیه السلام ته د پیغمبرانو په ډله کې شماري، که تا د خلق مني او که نه دی مني، خو الله پاک شهادت کوي، گواهی کوي او اعلان کوي چې ته د الله پیغمبر یې. په دویم آیت مبارک کې د نبی علیه السلام اطاعت او تابعداري کول د دې تعبیر کړی دی د الله په اطاعت او تابعداري سره، چې داسې ده چې لکه د انسان د الله پاک تابعداري وکړله. ځکه نبی علیه السلام د هغې متعلق الله پاک قرآن مجید کې بل ځای فرمایي وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، چې نبی علیه السلام د ځان نه خبرې نه کوي بلکې کوم وحی ورته راځي د الله پاک د طرف نه، نو هغه خلقو ته بیانوي. نو د نبی علیه السلام تابعداري دا په حقیقت کې د الله پاک تابعداري ده.
اوس کم خلق د نبی علیه السلام د نبوت او د رسالت نه منکر دي د هغې نه مخ اړوي څنګه چې عام کافران او مشرکانو او دغه حال د منافقانو هم چې هغې به موقع په موقع باندې مخالفت کو د نبی علیه السلام. نو د دغه دریوانو ډلو باره کې الله پاک په د دویم آیت مبارک کې فرمایي چې ته د هغې نگران نه او ته د هغې ذمه دار نه چې د دې تپوس بستانه نه کیږي چې دا خلق ولې دوزخ ته لاړل. ستا ذمه داري څه ده؟ هغه د الله پیغام خلقو ته رسول دي. او لومبنۍ پاره کې الله پاک فرمایي ولا تسأل عن اصحاب الجحیم چې ستا نه به دوزخیانو باره کې دا تپوس نه کیږي چې دا دومره خلق دوزخ ته ولې لاړل. د انبیاء علیهم السلام منصبی ذمہ داری هغه خلقو ته دعوت او تبلیغ کول دي او دا په هغې باندې فرض عین وي. خو بیا مرته الله پاک فرمایي چې ته خپل دعوت جاری ساته او که څوک جنت ته ځي او که څوک دوزخ ته ځي د دې بستانه الله پاک تپوس نه کوي چې دا دومره خلق بې ایمانه ولې دنیا نه رخصت شو، دا دومره خلق دوزخ ته ولې لاړل، د دې ته ذمه دار نه. ځکه هدایت کول دا د الله پاک په اختیار کې دي. ما اصابک کم څه چې ورسېده تا ته ای انسانه من حسنت د خیر او د خوشحالۍ نه فمن الله نو دا د الله پاک نعمت دی، د الله پاک فضل دی، دا د الله د طرف نه پتا باندې انعام او احسان دی او فضل دی. ته د دې حقدار نه که ته هر څومره عبادت گزاري نو ته د دې اهل او حقدار نه. دا ټول احسانات او انعامات دا د الله د فضل او د مهربانۍ نتیجه ده. نو په دې باندې د الله پاک شکر ادا کول پکار دي. وما اصابک من سیئه او کوم څه چې ورسېده تا ته ای انسانه من سیئه د تکلیف او د مصیبت نه غم درد او پریشانی مسائل مشکلات راغلل فمن نفسک نو دا ستا د نفس د طرفه دي چې ته په ګناهونو کې مبتلای نو د هغې ګناهونو وجه ده چې تا ته دا تکلیف ورسېدو. خو د مسلمان دپاره دغه تکلیف او مصیبت دا رحمت دی چې د پې ګناه معاف کیږي او درجې پې الله پاک اوچتوي. وارسلناک او موږ را لېږلی ته ای پیغمبر علیه السلام للناس ټولو انسانانو دپاره رسوله پیغمبرو. ستا کار چې کوم منصبي ذمه داري ده د نبوت او د رسالت کوم منصب الله پاک درکړی دی نو ستا ذمه داري دا ده چې ته خلقو ته د الله دین او د الله پیغام ورسې. اوس دا خلق ستانه انکار کوي نو ته په دې باندې خفه کېږه مه. وکفا بالله او کافي دی الله پاک شهیده گواهی ورکوونکی ستا د نبوت او د رسالت. نو چې الله گواهی ورکوي نو که دا ټول خلق ستا د نبوت او د رسالت نه منکري هېڅ پروا مه ساته. من یطیع الرسول چا چې تابعداري وکړله د رسول صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله نو یقینا چې دو تابعداري وکړله د الله پاک. د پیغمبر حکم منل دا د الله حکم منل دي. ومن تولا او چا چې مخ واړو د پیغمبر د تابعدارۍ نه د الله د تابعدارۍ نه مخ واړو فما ارسلناک نو مونږه نه لېږلی ته ای نبی علیه السلام علیهم په دې خلقو باندې حفیظه د دې نگرانی کوونکې د دې نگران او ذمه دار نه. که دا خلق دوزخ ته ځي نو ستانه به د دې الله پاک تپوس نه کوي. ما اصابک من حسنة کم څه چې ورسېده تا ته ای انسانه څه خیر او ښېګړه خوشحالي فمن الله نو دا د الله پاک په فضل او په احسان او په انعام سره دی. دا د الله مهرباني ده. وما اصابک من سیئه او کم څه چې ورسېده تا ته ای انسانه من سیئه د تکلیف او مصیبت نه فمن نفسک نو دا ستا د نفس د طرفه دي. وارسلناک او موږ ته لېږلی للناس ټولو خلقو دپاره رسوله پیغمبر. وکفا بالله شهیده کافي دی الله پاک گواهی ورکوونکی ستا د نبوت او د رسالت. من یطیع الرسول چا چې تابعداري وکړله د رسول صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله نو دو په حقیقت کې تابعداري وکړه د الله پاک. ومن تولا او چا چې مخ واړو د نبی علیه السلام د تابعدارۍ نه د الله پاک د تابعدارۍ نه
فما ارسلناک نو تو منګ نه را لېږلی علیهم په دې خلقو باندې چې د کوم مخ واړو حفیظا نگران او ذمہ دار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.